بله میاشت شروع شوې ده چې هغې ته د شعبان میاشت د شو قدر میاشت چې دا پښتانه ورته وایي او عرب ورته شعبان میاشت وایي په دې میاشتې 15 تاریخ ډېر قیمتي دی 15 شپه د دې میاشتې ولې یو حدیث کې راغلی دی وان کان فيه کلام خو خیر هغه حدیث داسې دی چې ان الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من غنم شعر من شعر غنم كلب بني كلب أو كما قال کہ اللہ پاک خصوصی کرم و رحمت سرا اعلان کئی دیلومبی اسمان کے او سکی پا عرب کی دا بنو کلب قبیلے گڑی چیلے لے زیادے وے نو اللہ پاک دا بنو کلب قبیلے دا گڑو چیلو دا ویختون زیاد مخلوق بخی دا سوک بخی دا اغا خلق بخی اس سوک پدیش پکے دا اللہ پاک عبادتو کی یو کتاب دی د وعظ په عربی کې درة الناصحین ورته وایي هغې کې مې واقع لیدلې وه چې حضرت عیسی علیه السلام په لاره تېرېدونو یو غر یې ولید هغه ډېر لوړ اوچته و نو دې وروخت نه الله د قدرت دپاره چې وروخت د غر په دې څوکه باندې یو تیږه پرته وه تیږه ته وښویده چې وښویده عیسی علیه السلام چې وکتل نو لاندې درة الناصحین دی غالبا که درة الواعظین دی زه پکې تېرېږم نو چې څنګه هغه وړقېد واعظین درة الواعظین نو چې څنګه هغه تیږه وړقېده پرېوته نو یو غار چې عیسی علیه السلام وکتل نو په غار کې یو سړی ولاړ دی د الله عبادت کوي اوهو دا سړی د خدای پاک عبادت کوي په دې غار کې دننه هلته ولا الله د اوبو د هر څه انتظامات برابر کړي دي څومره نیک دی الله دا سړی کله راغلی دې څه کوي رب العالمین ورته فرمایلی په خپله دې تپوس وکړه نو عیسی علیه السلام د هغه سړي نه تپوس وکړه هغې ویې 400 کاله مې وشو چې په دې غار کې لګیم لالی 400 ډېر شی دی لږ شی نه ریا شته چاته دا نښه نه ستړی شته نه غم خادي شته یو شان لګیا دی نو عیسی علیه السلام ډېر تعجب وکړو چې خدایه د ده نه زیات عبادت ګزار به بل څوک دومره عبادت گزار وی او ستانه پس یو بل امت را روان دي د حضور پاک د محمد صلی الله علیه وسلم امت هغې کې د شو قدر په 15 شپه عبادت وکړي د هغې یوې شپې عبادت د دې سړي د 400 کالو د عبادت نه ماته زیات په دغه شپه به الله د عبادت کوي که خیر انشاءالله او شب قدر ورته موږ وایو دا نور خلک ورته شب برات وایي لیلۃ القدر په عربی کې ورته وایي زموږ علما لیکي وایي په دې شپه کې الله پاک د راتلونکي یو کال د هر سړي تقدیر فرشتو ته حواله کړي چې ده ولیکي شب یې لیکي د هر سړي نو د رمضان په اخري 10 شپو کې چې بیا کومه لیلۃ القدر ده نو په هغه شپې د دنیا فرشتو ته حواله کړي نو خصوصا په دې شپه د الله پاک عبادت وکړئ ښه عبادت وکړئ او خدای پاک دا سوال وکړي چې یا الله ته د راتلونکي یو کال تقدیرونه فرشتو ته لیکل اعلان دې ورته کړی پکې نن نو الله زما تقدیر کې ښه څیزونه ولیکه دنیا هم پکې ښه ولیکه او د دنیا نه علاوه مړه د دنیا خو به سرخوړی تېره شي پرېږده د آخرت سوال وکړي د آخرت ګټه وغواړئ له الله نه د اسان مرګ د خدای نه وغواړئ چې مرګ هم سخت دي قبر د قبر عذابونه د هغې نه امن وغواړئ د قبر د تیارو نه امن وغواړئ د قبر رڼاګانې او آخرت وغواړئ د خدای او بعض علما وایي چې دروازې روجه ونیسئ نو بهتره ده اگر چې داسې مضبوط حدیث پکې نشته خیر ښه خبره ده که څوک یې نیسي نو زما په خیال باندې د جمعې ورځ غالبا د سرکار قرآن نیم خبر د هغوی د خالي راځي زمونږ د ملک د پاکستان د خالي ورځ راځي سعودي جمعه راځي خو موږ به د خپل ملک سره خپل انتظام ساتو ښه د خپل ملک سره نو د خالي ورځ راتلونکې د شو قدر 15 او د خالي شپه د جمعې نه پس د خالي شپه دا د شو قدر شپه ده دعا وکړئ چې رب العالمین موږ ته د عبادت توفیق راکړي